د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لوري د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په مالي ملاتړ د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې له 150 اړمنو راستنه شوو کډوالو کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته وشوه. د یادې ادارې مسؤلین وایي په دې لړۍ کې هرې کورنۍ ته د ژمنیو توکو ترڅنګ د نورو اړینو وسایلو 3 کڅوړې ورکړل شوې چې ټولیز ارزښت یې 8000 افغانۍ ته رسیږي. د هلمند ولایت د افغاني سرې میاشتې رئیس د مرستو د ویش پر مهال ویل په وروستیو ورځو کې له ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري راستنېدو لړۍ چټکه شوې چې له امله یې ګڼې کورنۍ له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. د هغه په وینا د مرستې د همدې اړتیا د راکمولو په موخه برابرې شوي دي. تقریبا 14 قلمه شیان دي چې خاص ژمني توکي دي. یو د سکول چې دی هغه د ماشومانو بوټونو کوټونو جرابې دا شیان پکښې کې دي او یو د سکول 3 د سکول هر فامیل ته ورکول کېږي. یو د زنانه د پاره چې هغه د زنانه او د غټو زنانه د پاره کوټونو بوټونو دا شیان پکښې کې دي او یو د سکول بیا د غټو مردانو د پاره چې دغه کوټونو بوټونو پکښې کې دي. د یو فامیل د پاره 3 د سکول ورکول کېږي چې پوره بسنه د یو کور د پاره کوي. بل لور ته د ګریشک ولسوالۍ ولسوال وویل په دې ولسوالۍ کې د راستنه شوو کورنیو وضعیت لا هم جدي پاملرنې ته اړتیا لري او اړینه ده چې مرستندویه بنسټونه خپلې همکارۍ پراخه کړي. نوموړي زیاته کړه چې تازه ویشل شوې مرستې به د یادو کورنیو د لومړنۍ اړتیاوو یوه برخه پوره کړي. مخکیم توزیع ورته سوې ده تقریبا کوم ځایو کې چې هغو ته توزیع سوې ده او دغه مهاجرو ته هم اوس شکر الحمدلله دوی راغلي دي 1.5 کورنیو ته چې هغو ته د ژمي ټوکې راوړي دي چې د ژمي د مشکلاتو د دوی د حل دپاره نو بس انشاءالله د هغو اوس توزیع شروع ده او آینده دپاره هم که د خدای رضا وه موږ هم خواست چنګ کړی ده او محترم حاجي فضلي مولي صاحب او ولایت او مهاجرینو ریاست ټول متوجه دي. انشاءالله آینده به هم خدای مهربانه د دوی لاس ته شی ورسي د هغو توزیع به هم وسي. په همدې حال کې یو تن تازه له پاکستانه راستون شوی او له مرستو برخمن شوی کډوال خوښي څرګندوي او وایي چې له دوی سره شوې همکارۍ د هغوی لومړنۍ اړتیاوې تر یوه بریده راکموي. خو نوموړی غوښتنه کوي چې اسلامي امارات او خیریه بنسټونه د خپلې مرستې دوامداره وساتي. موږ د پاکستان هېواد څخه افغانستان هلمند ولایت ته راغلو. مجاهدینو ماشاءالله اسلامي امارات موږ سره ډېر ښه سلوک وکړي. موږ سره ښه ډوډۍ پر وخت ماشومانو او کوچنیانو ته ښه عزت یې راکړي. ښه په عزت کې خپل د ولایته پورې راورسولو. نو بیا کور ودان خپل په موټرو کې موږ سره کرایه هم نه وي کرایه هم دوی ورکړلې. نو بیا تر اوسه پورې دا دي اوس میده مرستې راسره کوي. د دې څه موږ ماشاءالله ډېر راضي یو. بس انشاءالله د مسلمانانو د خوا څخه چې موږ سره مرسته کېږي موږ ډېر خوشحاله یو راضي یو. په دې وروستیو میاشتو کې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د بیرته راستنېدو لړۍ چټکه شوې ده. ډېری راستنې شوې کورنۍ د سرپناه خوړو روغتیایي خدمتونو او ژمنیو توکو له کمښت سره مخ دي. اسلامي امارات او بشري مرستندویه بنسټونه هڅه کوي چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د بیړنۍ اړتیاوو د پوره کولو لپاره مرستې برابرې کړي. خو د راستنېدونکو د شمېر زیاتوالی د لا ډېرو همغږو او دوامداره مرستو غوښتنه کوي.